السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن به موږ په دې کلاس کې د ډي آی ټي چې کوم فائنل پروجیکټ دی د هغې باره کې به لږ ډسکشن کوو او سمپل دا به لږ ډسکرایب کوو چې د دې لپاره موږ کم سټیپس په اخلو او کم سټیپس فالو کوو چې هغې سره موږ څوک یو فائنل پروجیکټ جوړ کړو. دلته سکرین باندې موږ وګورو نو دا ما سره یو سمپل پروجیکټ دی د بی کې یو سی یونیورسټي دی موږ سره. دلته وګورو په دې کې دا موږ یو پروجیکټ سمپل هوسټل منیجمنت سیستم دی. دا موږ چې کم ویب ډیولپمنٹ سبجیکټ وایو په هغې کې موږ سره داسې کېږي دا را سره ډیزاین کېږي لایک ما سره HTML دی CSS دی جاوا سکرپټ را سره صحیح شو. دغه لینګویجز چې کله موږ کمپلیټ کړو نو هغې نه پس بیا موږ څه کوو یو پروجیکټ پرې کوو. نو دلته موږ سره دا فائنل پروجیکټ دی د ډي آی ټي سیکنډ سیمسټر چې کوم پروجیکټ دی موږ سره لومبې موږ سره د هغې څه وي یو ہوم سکرین وي را سره صحیح شو. دا اوس موږ پس کې ډیزاین کړی دا موږ سمپل په HTML کې ډیزاین ولا دی کړی اونلی HTML په دې کې موږ سره یوز شوی دی. دلته وګورو دا موږ سره ہوم پیج دی څه را سره ہوم پیج دی صحیح شو. اوس زه چې لکه دلته وګورو موږ را سره راغلی هوسټل منیجمنت سیستم دی نو په دې هوسټل منیجمنت سیستم کې که زه انټري کول غواړم لکه اوس ګوره یو آنلاین سیستم دی لکه مینوال سیستم دی او دا موږ څه کوو آنلاین سیستم ته دې کنورژن کوو. نو که زه راشم دلته د انټري باندې کلیک کړم صحیح شو سمپل مینی پروجیکټ دی انټري باندې کلیک کړو نو د انټري لپاره موږ یو خپل پیج جوړ کړی دی. دلته به را سره څه راځي د انټري یو فارم به راشي لکه سټوډنټ نیم انټر کول شو صحیح شو فادر نیم انټر کول شو ډیټ اف ایډمیشن انټر کول شو دغه شان موږ سره جینډر راغلی دی صحیح ده که نه. نو دا ټول ما سره چې کوم راغلی نو دا سمپل د انټري دپاره موږ یو فارم یو پیج جوړ کړی دی په دې لپاره موږ سمپل دا کوډینګ کړی چې دې کې بس کېږي انټري به را سره کېږي صحیح ده. بیا دلته نیکسټ وګوره ایکسپنس دی موږ سره څه را سره ایکسپنسز لکه اوس ګوره د موږ سره ایکسپنسز د سټوډنټس راغلي وي نو هغه دلته نه خپل دغه کتی شي لکه سیشن کتی شي خپل چې کم منت دی اماونټ دی صحیح شو دغه څیزونه کوي نو دلته نه ایکسپنسز چې څونه موږ سره کنټرولینګ دی هغه را سره کېږي صحیح شو. بیا نیکسټ وګورو موږ سره ډیوز دی را سره صحیح شو. نو دلته موږ وګورو دا ډسکرپشن دی دا ډیوز نو اوس ما سره دا ځان له یو پیج دی سیدی را سره ځان له یو پیج دی دا مونږ ځان له یو پیج جوړ کړی دی د هغې م کوډینګ کړی دی او بیا خپلو کې م د هغې څه کړی دی لینک جوړ کړی دی صحیح شو. د بی کې یو سی بچهان یونیورسټي وال چې کوم مونږ سره د هغې هوسټل منیجمنټ سیسټم دی نو هغې باندې مونږ سمپل یو مینی پروجیکټ دا کړی صحیح ده. بیا دلته وګورو فاین لایک دلته موږ سره سټوډنټس فاینز راغلي صحیح شو د هغې چې کوم پروسس دی موږ سره دې ځای نه کېږي صحیح شو لکه سټوډنټ آی ډي ورکول شو هوسټل نیم شو سیشن کتل شو صحیح شو مطلب فایل اماونټ دی ډیټا فاین شو بیا د هغې باره کې سره ډسکرپشن لیکل دي صحیح ده که نه. نو دا موږ سره څه دی سمپل یو مینی پروجیکټ دی را سره څه لپاره د بی کې یو سی هوسټل منیجمنټ سیسټم لپاره لایک ہوم شو دا را سره دا انټري شو صحیح شو دا ایکسپنس شو را سره دا ډیوز شو را سره دا فاین شو. اوس د دې لږ شانتې بیک اینډ ګورو که نه چې مطلب دې کې مونږ سره څه راسي یوز شوي دی چې دا ډیزاینز مونږ له راکوي لکه اوس زه انټري باندې کلیک کوم نو انټري والا را سره څه کولاویږي پیج کولاویږي صحیح شو. نو که زه راشم د دې کوډ مونږ ویس کوډ کړی ویس کوډ اوپن کو مونږ څو پیجز هغه شي دي 1 2 3 4 5 پیجز دی را سره صحیح شو. دا مونږ سره ہوم پیج کوډینګ دی صحیح شو لایک ما سره دا فارم 2 راغلی دی نو دا مونږ دلته څه کړی دی دا مونږ دلته لینک کړی دی که زه راشم دلته وګورم لکه ما سره څه راغلی ایکسپنس والا راغلی نو دلته مونږ ایکسپنس والا څه کړی دی لینک کړی دی نو مطلب دا مین ویب دی مونږ سره صحیح شو که نه دا مونږ ټول لینک کړی دی صحیح ده. لینک هم ولا جوړ کړی دی نو چې کوم یو لینک باندې موږ دلته ګوره کلیک کوو نو هغې ځای ته موږ څه کېږو انټر کېږو را سره صحیح شو. نو دا موږ سره عادي مینی سورس کوډ دی را سره صحیح شو دا انټري شو دا ډیوسز شو موږ سره او دا را سره فارم شو صحیح ده. نو دا موږ سره سمپل یو مینی پروجیکټ دی د بی کې یو سی دپاره د ډي آی ټي چې کوم موږ فائنل پروجیکټ کوو نو موږ سره داسې ټایپ کوو ویب کې کوو نو داسې ټایپ کې موږ کولی شو اغوستی شو مطلب فاین ټایپ موږ سره راغلی پیج وي دغه شانتې موږ سره ایکسپنس لګول غواړو صحیح ده که نه. نو دا ټول ما سره څه د ډي آی ټي سمپل مینی پروجیکټ دی. اوس د دې موږ سره بیا څه وي تیسیس وي را سره څه وي را سره تیسیس وي نو تیسیس موږ سره دې لپاره وي چې دا دلته موږ څه کړي دي که نه د دې باره کې سمپل ریټن فارم کې لیکل وي صحیح شو پیجز څه کولی پیجز لیکل وي ریټن فارم کې نو دې لپاره بیا د څه کې تیسیس به ولې لیکې صحیح شو لکه لایک ما دا کوډینګ کړی دی نو دغه به ته څه کې ته دا بیا ډسکرایب کې صحیح شو مطلب ستا پروجیکټ د څه باره کې دی دغه به کې لیکل دی خپل نیم دی تا سره ګروپ کې څو کسان کار کوي صحیح شو که نه. نو دغه چې کوم موږ سره دغه راغلی دی تیسیس نو دې نه پس بیا داسې کې تیسیس خو دلته سمپل څه کول دی پروجیکټ کول دی او هغې سره چې کوم تیسیس وي هغه پکې څه کول دي لیکلي را سره صحیح شو. نو دا موږ سره سمپل یو آیډیا ده
د څه آیډیا در سره د ډي ای ټي چې سیکنډ سیمستر کوم پروجیکټ موږ سره فائنل کیږي دا غي د لپاره سمپل یو آیډیا در سره صحیح شو دا سمپل دا پروجیکټ شو. اوس نیو بورډ اف سټډي موږ ګورو نو پاره کې موږ سره بیا دغه راغلی کسوګرافیک کې پروجیکټ کوي لا فایتن لینګویج کې پروجیکټ کوي را سره هغه پکې دی دغه شانتي کوم ګورو لایک موږ سره پدې کې ویب راغلی دی نو که په ویب کې څوک پروجیکټ کې لګو زموږ سره سمپل یو مینی ویب دی را سره صحیح ده کنه که دې کې څوک پروجیکټ کې نو دې کې هم کولی شي ټیک تا نو دا موږ سره سمپل یو شارټ اوورویو و د ډي ای ټي چې کوم موږ سره فائنل پروجیکټ دی نو دا د هغې موږ سره سمپل یو شارټ اوورویو ده ټیک ده کنه نو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د ډي ای ټي چې کوم نیکسټ داسې یو پروجیکټ دی د هغې به اوورویو ورکو. والسلام.